سلامونه جوړ په خیر. نن درته د هیواد ستر ملي شخصیت میړنی او هیوادپاله ولسمشر سردار داود خان در پیژنم. د هغه څوک و چې پر شاهي دولت یې بېلې وینې تویونې کودتا وکړه او په هیواد کې جمهوریت اعلان کړ. راځئ د سردار محمد داود خان پر خدمت او هیوادپالنې ځان خبر کړو. سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د ظاهر شاه تره زوی په 1909 زیږدیز کال چې د 1208 لمریز کال سره سمون خوري په کابل ښار کې زیږېدلی. داود خان په استقلال لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې سرته ورسولې او بیا د لوړو زده کړو لپاره فرانسې ته ولاړ. کله چې له فرانسې څخه راستون شو نو په کال 1312 لمریز کې د محمد ظاهر شاه د خور زینب سره واده وکړ. په 1314 لمریز کال کې د ختیځو ولایاتو نایب الحکومه وټاکل شو. په 1318 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت رئیس تنظیمیه او د قلوردو قمندان مقرر شو. په 1318 لمریز کال کې د کابل په ولایت کې د حربي ښوونځي د قلوردو قمندان وټاکل شو. په 1314 لمریز کال کې په پاریس او برکسل کې د سفارت دنده پر غاړه وه. په 1320 لمریز کال کې د شاه محمود خان په کابینه کې د څه وخت لپاره د کورنیو چارو وزیر و او د 1328 لمریز کال څخه تر 1322 لمریز کال پورې د شاه محمود خان په کابینه کې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. وروسته په 1322 لمریز کال کې سردار داود خان د پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د افغانستان صدر اعظم په توګه وټاکل شو. سردار داود خان 9 کاله 6 میاشتې او 3 ورځې د افغانستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړه او په دغه موده کې زموږ هیواد د پرمختګ پر لور روان و. د برېښنا جوړېدل، د کابل هوایي ډګر، د کابل ښار د سړکونو جوړول، د سالنګ تونل، د سیلو جوړول، د اوبو بندونه جوړول هغه کارونه دي چې تر نن ورځې د سردار داود خان د خدمت او هیوادپالنې شاهدي ورکوي. داود خان په لومړي ځل 15 کلن اقتصادي پلان تیار کړ چې ورسره په افغانستان کې ستر بدلونونه رامنځته شول. محمد داود خان د دغه پلانونو د عملي کېدو لپاره ډیرو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د هغوی مرسته یې ترلاسه کړه. همداسې افغان زده کوونکو اروپا، شوروي، هند او نورو هیوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره واستول. په 1963 زیږدیز کال د سردار داود خان او پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ څه اختلافات رامنځته شول چې له کبله یې سردار داود خان له صدارت څخه استعفا وکړه. په 1903 زیږدیز کال د جون په 20مه نیټه چې د 1352 لمریز کال د چنګاښ 15 نیټې سره سمون خوري محمد ظاهر شاه د سترګو درملنې لپاره اروپا ته ولاړ. سردار محمد داود خان د پاچا له تلو نه 2 ورځې وروسته پر شاهي دولت بېلې وینې تویونې کودتا وکړه او دې نظام ته یې د پای ټکی کېښود. همداسې سردار محمد داود خان په افغانستان کې جمهوریت اعلان کړ او په افغانستان کې د جمهوري نظام د بنسټ ایښودونکي په توګه د یو نوي غورځنګ پیل وکړ. د افغانستان ولس په ښه توګه د دغه نظام هرکلی وکړ او کله چې محمد ظاهر شاه له هر څه خبر شو نو په 1352 لمریز کال د اسد د میاشتې په 21مه نیټه چې د 1903 زیږدیز کال د اګست د میاشتې 12مې نیټې سره سمون خوري خپل استعفا یعنی برطرفي اعلان کړه. په 1354 لمریز کال د حمل د میاشتې په لومړیو ورځو کې چې د 1915 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې وروستیو سره سمون خوري سردار محمد داود خان ډیرو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دغه هیوادونو سره یې اړیکې ښې کړې او د افغانستان لپاره یې مرستې ترلاسه کړې او بهرنیو هیوادونو ته یې د زده کوونکو او کاریګرو د تلو لپاره د ویزې او پاسپورټونو اسانتیاوې برابرې کړې. سردار داود خان اقتصادي پلان لپاره له سعودي عربستان، ایران او شوروي څخه مرسته ترلاسه کړه او هیواد یې د آبادۍ پر لور روان کړ. په دغه وخت کې د روس، پاکستان او ایران جاسوسي دستګاوې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې نورې هم زیاتې کړې. د 1900 زیږدیز کال د اپریل په 12مه نیټه چې د 1355 لمریز کال د وریدې میاشتې د 23مې نیټې سره سمون خوري سردار داود خان او د شوروي مشر برژنیف ترمنځ لفظ لانجه رامنځته شوه او سردار داود خان هغوی په داسې ویلو غلي کړل چې زه د یو مستقل او خپلواک افغانستان ولسمشر یم. له دې سفر نه وروسته د افغانستان او شوروي ترمنځ اختلافات ډیر شول. د خلق او پرچم ګوندونو چې د شوروي ملاتړ ورسره و د حکومت او د خلکو خلاف په هر ډول جنایاتو لاس پورې کړ چې حکومت کمزوري کړي. داود خان د دوی په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ خو شوروي له دې نه وروسته په ډاګه داود خان د جمهوریت د راپرځولو لپاره په دسیسو لاس پورې کړ. خلقیانو او پرچمیانو د داود خان خلاف د کودتا پلان جوړ کړ چې شورویان ورسره مرسته کوله. په پای کې 1908 زیږدیز کال د اپریل په 20مه نیټه چې د 1350 لمریز کال د ثور د میاشتې له 9مې نیټې سره سمون خوري خلق او پرچم د داود خان پر جمهوري نظام کودتا وکړه.
او د هیواد میړنی او هیوادپاله ولسمشر سردار داود خان د کورنۍ له 19 غړو سره په شهادت ورساوه. د سردار محمد داود خان له قتل وروسته د جمهوریت ریاست چارې د خلق دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد تره په خپل لاس کې واخیستې. د هیواد د دغه ستر ملي شخصیت قبر تر کلونو ورک و او تر دې چې د کورنۍ د نورو غړو قبرونه هم چاته ښکاره نه وو. خو په 2018 کال د جون په 28مه نیټه چې د 1908 لمریز کال د چنګاښ 8مې نیټې سره سمون خوري، یوې ډلې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو مړي د کابل د پلچرخي په سیمه کې په 2 بیلو ډله ییزو قبرونو کې وموندل. دغه پلا وایي چې د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي لخوا ورته دنده ورسپارل شوې وه په 2008 کال د ډسمبر په 4مه نیټه چې د 1908 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 14مې نیټې سره سمون خوري. په دې بریالي شول چې د سردار محمد داود خان او د کورنۍ د 15 تنو مړي په بشپړه توګه وپیژني. دغه ستره دنده د هیواد د یوه نومیالي ډاکټر او د عامې روغتیا د وزارت مرستیال چې فیض الله کاکړ نومیږي د سردار محمد داود خان له څو پاتې شوو غاښونو څخه او په قبر کې د شهید له هغه سپېڅلي قرآن کریم څخه چې ورته په سعودي عرب کې د سعودي پاچا ورکړی او ترسره کړ. او په دې توګه د خدای تعالی د سپېڅلي کتاب په برکت زموږ د تاریخ د یو نومیالي ولسمشر مړی له 10 کلونو وروسته پیدا شو. د سردار داود خان او ورور یې سردار نعیم خان فاتحه په 2019 کال د مارچ په 18مه نیټه چې د 1908 لمریز کال د کب د میاشتې له 20مې نیټې سره سمون خوري په ارګ کې واخیستل شوه چې پکې له ولسمشر حامد کرزي سربیره ځینو نورو جګپوړو دولتي مقاماتو، د پارلمان غړو، بهرنیو ډیپلوماتانو او د قومونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. وروسته بیا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د شهید جنازه د کابل په سکات غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شوه او دغه غونډۍ هم د په نوم ونومول شوه. روح یې ښاد. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، که د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له راتلونکو معلوماتو څخه هم ځان خبر کړئ.